السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو زیات شمېر میسیجونه ماته راځي، اکثره هم په دې کې هغه وطنوال دي کوم څوک چې په ویزټ باندې اماراتو کې دي او یا د هغې ترڅنګ کم چا چې د ویزټ ویزې اخیستې دي او هغه ونه توانېدل چې امارات ته لاړ شي. نو دې وطنوالو لپاره ډېر په زړه پورې خبر لرم. هیله لرم چې دا ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. دوستانو د خبرولو نه مخکې که چیرې هم تاسو دې چینل ته نوي یئ نو دا زنو سره سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. ښه وطنوال چې په ویزټ باندې امارات ته راغلي او اوس د دوی ویزې د دې کال درېیمې میاشتې اول تاریخ نه راپدې خوا کم چې د 2020 کال مارچ میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون خوري د دوی ویزې ایکسپایر شوي او یا ایکسپایر کیږي. نو د دې دپاره اماراتو حکومت 13 ورځ اعلان وکړ چې هغه کسان کوم څوک چې په ویزټ باندې راغلي د هغو ویزې اول مارچ څخه راپدې خوا ایکسپایر شوي او یا ایکسپایر کیږي. د دوی ویزې د دې کال یعنی د 2020 کال د 12مې میاشتې آخري نیټې پورې د اعتبار وړ دي. دو کسانو پسې به هیڅ مخالفه یا جریمه نه راځي. او دوام ښه خبر ده هغه چا چې اول مارچ څخه راپدې خوا ویزټ ویزا اخیستې وه او هغه ونه توانېدل چې اماراتو ته داخل شي په کوم وجه باندې خپلو ملکونو کې پاتې شول نو آیا د دوی دا ویزې به ایکسپایر شوي وي دوی به ونه شي کړی چې اماراتو ته داخل شي او د دې دپاره به دوی دوهمه ویزا اخلي. نه، هر هغه چا چې اول د مارچ څخه راپدې خوا ویزټ ویزا اخیستې وه او دوی ونه توانېدل چې اماراتو ته داخل شي او اوس یې هغه وخت کم چې اماراتو د داخلېدو لپاره ورکړی وي هغه پوره شوی دی نو هغو لپاره ښه خبر دا دی چې دوی اوس کولی شي چې په هماغه ویزا باندې تر دې کال اخیره پورې اماراتو ته داخل شي. نه د دوی ویزا کینسل کیږي او نه دې ته ضرورت شي چې دوی بله ویزا واخلي. نو هغه دوستان کم چا چې ویزا د اول مارچ څخه راپدې خوا اخیستې وه هغو د نن خیلي کیږي ولې چې د دوی ویزا به د دې کال تر اخره پورې د اعتبار وړ وي او دوی کولی شي چې اماراتو ته داخل شي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که چیرې هم تاسو داسې څوک پیژنئ چې هغه په ویزټ باندې اماراتو ته راغلی وي او یا هغو د ویزټ ویزا اخیستې وي په خپل وطن کې بند پاتې شوی وي هغو ته دا ویډیو ضرور ولیږئ تر څو دوی هم خبر شي او هغه تشویش چې دوی په دې اړه لري هغه یې ختم شي. ما ته راکړئ په همدې ځای اجازه که چیرې دې چینل ته نوي وئ نو دا چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ او بل نښان هم کلیک کړئ ولې چې په راتلونکي کې دا قسم معلومات تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.